سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه وکړه او له دغه بهیر سره یې د مرستې په موخه د افغان حکومت او خلکو له چمتووالي ډاډ ورکړ. عبدالله نن سهار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې همداراز له افغان سولې د ملاتړ په برخه کې د اروپایي ټولنې، چین او روسیې په ګډون د نړیوال اجماع له رامنځته کېدو هم هرکلی وکړ. ویل کېږي په دې کتنه کې دواړو لورو پر ټول منلي بین الافغاني خبرو له سولې د سیمه ییزې او نړیوال اجماع پر ملاتړ د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې او سولې ته د رسیدو په برخو کې د هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. له دې سره سم د ملي یووالي حکومت مشرتابه غړو تیر ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو یو ځل بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او د یې په راتلونکي کې د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته د موقع برابرولو لپاره مهم وباله. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرانو ته د سولې بهیر په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او برنامو په اړه هم معلومات ورکړي دي. ویل کېږي ښاغلی خلیلزاد به په دې دورهیي سفر کې د شپږم ځل لپاره له طالب استازو سره هم لیده کاته او خبرې اترې وکړي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی په اوسنیو شرایطو کې د سولې مشورتي جرګې چې ټاکل شوي سبا پیل شي د افغانستان د خلکو په ګټه نه بولي. ښاغلي کرزي په یو اعلامیه کې ویلي سره له دې چې د دغې جرګې جوړېدل په اجماع سره نه دی پیل شوی، د هغې د جوړېدو په اړه د ملي یووالي حکومت مشران هم سره یوه خوله نه دي، نو اکثریت سیاسیون او د افغانستان بیلابیل قشرونه د یادې جرګې د موخو او د جوړېدو د وخت په اړه اندېښمن دي. مخکیني ولسمشر اندېښنه ښودلې چې دغه جرګه به ښایي د سولې د خبرو ټکني کېدو لامل شي، نو دغه جرګه باید د سولې له خبرو او یا هم د مطلوبې هوکړې له لاسته راتلو وروسته جوړه شي، څو د افغانستان د خلکو استازي د لاسته راغلو هوکړو پر سر د تایید ټاپه ولګوي. نوموړي له ولسمشر غني غوښتي چې د دغې جرګې جوړېدل د سولې د روانو هڅو پر سر د اټکلیزو منفي تاثیراتو د مخنیوي په موخه باید وځنډوي. نن د غویي اتمه د مجاهدینو د بریا او د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو سره برابر ده. پوره 27 کاله مخکې په 1391 لمریز کال کې مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت را نسکور او حضرت صبغت الله مجددي یې د 2 میاشتو لپاره موقت ولسمشر وټاکه. د یو شمېر کارپوهانو په اند د مجاهدینو تر بریا وروسته د یو شمېر جهادي مشرانو ځان غوښتنه په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې د خپل منځیو د جګړو لامل شو چې په ترڅ کې یې نږدې 2 میلیونه کسان ووژل شول، 1 میلیون نور معلول او همداراز شاوخوا 15 میلیونه نور له هېواده بهر کډوال شول. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله یو قومي مشر وژل شوی او 3 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د قومي مشرانو په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي د په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. او په کونړ کې د یوې ماین چاودنې له امله 7 داعشیان ووژل شول او 3 نور یې ټپیان دي. د 201 سیلاب قلوردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه پیښه تېره ورځ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی له لوري یو جوړېدونکی ماین ناڅاپه وچاودېد. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعشیانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 داعشیان هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.